چې دا یتیم له دیکې ورکوي ولا یحض علی طعام المسکین او د غریب په مرسته خو خپله نه کوي خو بل هم تشویق نه ورکوي چې یاره بل یو مسلمان را دې خوا کې چې یاره د غریبانو سره او یتیمانانو سره او د بېوزلو سره مرسته وکړي. نامزدوره مې هېڅوک نشته، بس کور کې وکړه سوې ده 3 ورځې دوړه نه وراکړه. خدای ته ګوره چې دومره به هغه و چې وریځې به وي او چارکه د وریځ به وي او زموږ دومره شی نو په خونه کې وي. داسې حالات هم دي چې بس دا 2-3 ورځې وریځې خورو دوړې د رقم نه لګي. واړه ماشومان دا غاړې ټوله شپه راپاڅېږي او بس ژړاګانې کوي، په وریځو ساعت نه تېرېږي. خط بنشي دا جهان نظر وهلی زما د ګران افغانستان نظر وهلی خط بنشي دا جهان نظر وهلی زما د ګران افغانستان نظر وهلی شرمېږي دا چې ځان ته خجالت دې شرمېږي دا سړی د قرآن نظر وهلی زما د ګران افغانستان نظر وهلی خط بنشي دا جهان نظر وهلی زما د ګران افغانستان نظر وهلی واشنګټن به هم که خدای کول ورانېږي واشنګټن به هم که خدای کول د خپل کابل جان نظر وهلی زما د ګران افغانستان نظر وهلی خط بنشي دا جهان نظر وهلی زما د ګران افغانستان نظر وهلی د المقدس خیر بنسټ قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، د دور بابا ولسوالۍ اړوند د ګوډوکو قریې او د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ډکې په قریه کې نن د 50 نفرو سره خوراکي توکو مرسته وشوه. په دغه خوراکي توکو کې یو غټه تونه وړه او یو دړۍ بوره، یو وړه غوړو لوټه او 1 کیلو شنې چای، 2 کیلو لوبیا او 2 کیلو دال او همدارنګه د 100 روپو میوه. دغه 7 کلمه خوراکي توکي نن په دغه ساحه کې 50 نفرو ته ورکړل شو. دغه مرسته د جلال آباد په ښار کې یو صراف کړی و. الله رب العزت ته ورته نیکې بدلې ورکړي چې 50 کورنیو ته مو د 7,000 روپو سامان د خوراکي توکو واخیسته. د دوی د حال احوال نه موږ خبر شوي وو. ډېری کورنۍ پکې داسې وي چې د 50 روپو وریژې به یې اخیستې، ډېری داسې وي چې په کیلوګانو به یې وړه کور ته وړل. نو هغه ورور چې مرسته یې کړې وه 3 لکه روپۍ مرسته وه او د 7,000 روپو سامان مو 50 کورنیو ته واخیستل. الله رب العزت ته ورته نیکې بدلې وکړي. الله دې د ده په څېر نور ورونو ته هم توفیق وکړي چې په دغسې اړمن وخت کې د نورو خلکو سره هم مرسته وکړي. نو ورونو موږ سره همیشه لپاره همدا رقم مرستې وکړئ. موږ به ستاسو مرستو لپاره هغه یتیمان او بېوسه او غریب خلک په ګوته کوو او ستاسو مرستې به ورته رسوو چې هغوی ډېر بېوسه او بېچاره دي. نو اکثره خلک دي چې مونځ، روژه، زکات او حج کوي مګر په خیرات یا صدقات کې ډېر کمزوري دي. نو په دې باره کې مولوي صاحب هم تاسو ته یو څو خبرې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو لیدونکو، الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او د الله هر حکم هغه منو. الله رب العزت فرمایي چې
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. آیا تا لیدلی هغه کس چې هغه د قیامت ورځ دروغ ګڼي او قیامت نه مني؟ یعنې ډېر کم خلک په دنیا کې داسې شته چې قیامت نه منکر دي چې هغه کافر دي. یهود نصارا ټول دنیا قیامت مني چې دا حق دی او حساب کتاب به کېږي. نو الله وایي هغه خلک چې هغه قیامت نه مني دا څوک دي چې دا دومره بدبخته خلک دي؟ نو الله فرمایي دا کسان دي چې دا یتیم له دیکې ورکوي ولا یحض علی طعام المسکین، او د غریب په مرسته خو خپله نه کوي خو بل هم تشویق نه ورکوي چې یاره بل یو مسلمان را دې خوا کې چې یاره د غریبانو سره او یتیمانو سره د بېوزلو سره مرسته وکوي. نو الله فرمایي دا هغه بدبخته خلک دي چې دوی یتیم ته او دغه رنګې مسکین ته پام نه کوي. بل ځای الله فرمایي کله چې د قیامت پر ورځ عملنامې میلاویږي نو بعضې خلکو ته په ګس لاس عملنامې میلاو شي. الله رب العزت فرمایي چې فاما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه. کله چې یو کس ته په ګس لاس باندې په چپ لاس باندې عملنامه میلاو شي نو دی به وایي چې یا الله افسوس ارمان دی ماله را چې ما د عملنامه نه وی کړی شوې او ما ته پته نه چې د حساب و کتاب شی دی. ما اغنا عني ماليه، ما ته کوم مال راکړی شو هغه ما نه هېڅ تفه نه کړو. زما مالداري هر څه لاړه ختمه شوه. هلک عني سلطانیه، زما نه ټوله بادشاهي لاړه، قوت طاقت هغه هر څه چې را سره ختم شو. نو الله فرمایي خذوه فغلوه، ونیسئ دا سړی او دغه رنګې زولنو اتکړو هغې کې واچوئ بندې کوي. ثم الجحیم صلو، بیا جهنم ته داخل کوي، جهنم ته همیشه دپاره دنده کوي. او دغه رنګې ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، دا به په هغه زنځیر کې وپیلی چې په کم زنځیر چې یو کړی چې دا 80 ګزه ده، یعنې دومره خطرناک دې کې هغې کې بند په بند وتړئ او جهنم کې هم دغسې واچوئ. ولې دا کوم بدبخت انسان دی چې دته عملنامه په ګس لاس میلاو شو. وانه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. وی دا بدبخته کس دی چې ګوره ده په الله رب العزت ایمان نه راوړو، د الله خبره نه منله او د الله لوی ذات نه منه او دغه رنګې د یتیم مسکین مرسته خو پرېږده چې بل چا امتیازي نه ورکوله چې بل چا ته ویلی چې مسلمانه د غریب مسلمان سره مرسته وکړه ستا خو وس کېږي. نو د دغه انجام دی چې هغه بل مسکین غریب ته تشویق د چا لپاره نه ورکوي. نو د هغه انجام دا دی، مونږ یاد وساتئ د هغه چا به څه انجام وي چې الله له وس هم ورکړی، هر څه له ورکړي او هغه مطلب دا دی چې د غریب مرسته پخپله نه کوي، بل له خو تشویق نه ورکوي، پخپله نه کوي، د هغه به څه انجام وي. الله رب العزت موږ تاسو د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه وساتي. دعا به وکړو الله العالمین چې کوم خلکو دا مرسته کړې ده اله العالمین هغوی ته د دنیا او د آخرت څومره خیرونه یې نصیب کړي. اله العالمین کوم حاجتونه شرعي دي هغه ټول حاجتونه یې پوره کړي. اله العالمین د لپاره نور مسلمانانو ته توفیق ورکړي. اله العالمین کم شرونه مصیبتونه تکلیفونه اله هغه ټول تکلیفونه ختم کړي. د زړه کوم حاجتونه اله العالمین پوره کړي. اله العالمین ټول مسلمانانو ته همدغسې د خیر کارونو توفیق ور نصیب کړي. امین وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد. کارونه مارونه نه وڅه شي او نه کړی شو ځکه سپین ږیري وي او دوه واړه بچي مې واړه نور څوک هم شته نه الله نه په غیر او چې چا دغه کاروبار او دغه شیونه موږ ته رالېږلي الله دې دې دنیا هم خوشحاله کړه او په هغه دنیا باندې خدای چې ګوره چې دومره به هغه و چې وریځ به وي او چارکه د وریځ به وي او نور دومره شی هم نه پخو نه کړم ځکه چې ما له مزدورۍ څوک مه شته نه څوک که نه سره کې لګیا یم او دا ټول مخلوق مې وي په سره کې چې لګیا یم کله چې ګوتې راشي ښه ښه نه بس وروره الله هم شته لوی الله هم شته بس دغسې خدای پاک وزګار ټول خلک خوشحاله کړي. زما غني ګل شهید رحماني زوی. شهید رحماني زوی څه کار مار کړی؟ کار نشته، بس د مکتب وایم نور نشته. مزدوران څوک نشته؟ نه مزدوري مې هېڅوک نشته، بس کور کې وکړه سوې ده 3 ورځې دوړه نه ورکړه. کور سرپرست هم تی؟ کور سرپرست خپله یم. داسې حالات هم دي چې بس دا 2-3 ورځې وریجې خورو دوړې دا رقم نه لګي. واړه ماشومان راغاړي ټوله شپه راپاڅېږي او بس ژړاګانې کوي په وریجو ساعت نه تېرېږي. خو چې چا موږ سره دا مرسته او کومک کړی ده سره د الله وکړان د الله یې د په هغه ځای کې په کار کا چې اړخې کې لګي الله یې دی په دې دنیا هم کامیاب کړه په هغه. زه 9 کسه فامیل لرم، مزدورۍ نه وتلی یم خوله کې مزدورۍ څوک خو نه لري؟ نه بلکل مو مزدورۍ هېڅوک هم نشته غیر د الله نه مواره. درنو لیدونکو دغسې خلک چې هغه د مزدورۍ هم څوک نه لري او 9 کسه فامیل او په سپینه ږیره مخکې هم د یو څه کلیپونه تاسو اورېدلي و د په سپینه ږیره باندې به یې لارې خالي کولې. نو اوس دغسې خلک چې هغه پنډیتوب یا هغه مزدوري هم دته په لاس نه ورځي نو دغسې خلکو به څه حال وي؟ تاسې خپله د ځان سره سوچ وکړئ، د دغسې خلکو دپاره سره مرستې وکړئ.